السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مولوی صاحب د ما نوم عبدالقیوم دا. نو دغه ستونزې سره گرفتار وم چې ما تاته ویلې چې زه درس کوم، کرا ناست یم، پښې مې خوږیږي او وزن مې زیات شوی ده. دا مې هغه شکایت و تاته. بیا د دې په مقابل کې نو تا بیا ماته کومه هدایت چې وکړه چې سهاري ګرمې اوبه څښه او مثلا بیګا او سهار نیمه ګنټه وګرځه او په خوراکونو کې خوراک د ماښام نه وروسته بند کړه. وریځې په ټول عمر کې مه خوره. هکذا که غوښه خورې د هغه غوښه وخوره، ماهي غوښه وایي د چرګې غوښه، دا دې نه غټې وي. داسې دې راته ویلي. هغه هم لږ داسې طبیعت دې ورته کېده. بل سپین وړه مه خوره، بلکې سره وړه غنم وخوره. دا مې عملي که. او هغه لیمو مې سهار سره د هغه سرکه د مڼې دغه په اوبو کې اچوم. مخکې مې خو په یخې اوبو کې څښلې، اوس پرون چې تا راته ویلې هغه مې بیا عملي که په ګرمې اوبو سره دا څښم او نیمه ګنټه سهار بیګا حرکت کوم. نو نن خدای ستا چې نن دومره خوشحال یم، دومره چې ډېر زیات، ځکه ډېر زیات مزل مې وکړ او بېرته چې راغلم بلکل احساس مې د دې ونه کړ چې زه ګرځېدلی یم او که نه. هغه د پښو درد مې تقریبا 80% کې کم شوی ده. دغه 20% کې هغه چې لږ کېنم بیا د کېناستو د وجې نه لږ داسې هغه شي، لږ کلک شي. نور بلکل هغه غوټې موټې د هغه چې دي د زنګنو دا بلکل خلاص شوي دي. الله تعالی دې تا ته خیر درکړي. بلکل دغه مې عملي کړی دغه تا نسخې. نو په هغه ډېر خوشحاله یم ورسره، سره دې چې لوږه یم او خوراک مې هم کم ده. نو وزن مې نه ده تللی چې څومره به وم او څومره به کم شوم، خو هسې د ځواني پوهېږم چې زه خپله کم شوی. بیا پر یو کس په مخه راغلل، هغه راته ویلې چې یاره وجود دې کم شوی ده. ما ورته ویلې تا ته معلومېږي؟ وایي او بلکل جواد ته معلومېږي. نو یقیني خبره ده چې خېټه مې هم ناسته ده او بل وزن مې هم کم شوی ده. مخکې به رکوع سجدې ته چې کوزېدم لاسونه به مې لګول، اوس اوچت لکه ځوان هلک غوندې دغسې جګېږم او ټیټېږم. نو ډېره ښه فایده یې راته کړې ده. نو که هر څوک په دې مرض گرفتار وي، الله تعالی دې توفیق ورکړي چې دا عملي کړي انشاءالله. بلکل دا نسخه تا نسخه داسې نسخه ده چې دا نه په لندن کې پیدا کېږي نه په امریکا کې پیدا کېږي. او یقیني خبره ده، ما د 100,000 روپۍ دوایي وکړه، قسم په خدای ده که د اتانیزو په شان ما ته هغه راکړې. سره د دې سرجن ته تللی وم، لیکن هغه هم د ما په مرض باندې پوه نه شو. هسې دوا یې راکړه، 10,000 روپۍ رانه واخېستې، د 1 روپۍ فایده یې رانه کړه. او د تا دغه نسخه مې چې عملي کړې ده بلکل په اطمینان سره زه وایم چې بلکل زه ښه شوی یم. خدای دې تا ته صحت درکړي، خیر درکړي، دنیا او آخرت کامیابي درته په برخه کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.